خیرت خدای ښاغلی خالده. سلطانه غوښتل مې خپله په خپلو سترګو دا وضعیت وګورم. انشاءالله چې دا ښه کېږي، خو دومره هیلهمندي هم نه ښکاري. له څه وخت نه د تا بابت مینهوال شوی. سلطانه ما کوم بد نیت نه درلود. هله نو ښاغلی خالده هله. زما سلطانه کېدای شي ویلې ښه نه وي، خو له کله نه چې راغلی یاستو د دې سړي کړنې ښې راته نه ښکاري. زما په ان خو ډېر شکمن کارونه ترسره کوي. زه له تا سره همغږی یم، خو زه له خپل حس نه خپل فکر نه کار اخلم. خپلې موخې ته د رسېدو لپاره داسې کسانو ته اړتیا لرم، ځکه د دې اغیانو او خاینانو له منځه وړلو لپاره هم داسې کسانو ته اړتیا لرم چې موږ سره باید وي، چې یوې هم دا خالد دی. موسی سلام دې شی بنا زما اجازې نه پرته یو میږه یم باید دې کوټې ته راننوځي، که نه نو مسؤلیت ستا په غاړه دی. پوه شوم سلطانه. سرتېري م له دې ځای نه ولېږه او په ځای بل څوک وګماره. پوه شوې؟ امر مو په ځای کېږي سلطانه. پښو عبدالمجید له دې نه اسانه کوم بل څه نشته. نشم. ډېر ښه. بند ګلفیدان لژاغدون لژاغدي لژاغدون. آفرین. ونه لپلانت نه ګرانه څه چې تا وایي هغه نبات دی، ونې ته لیاغده وایي. او صالحې دې په ټولو پوهېدې، خو نه پوهېږم ولې نه غواړې موږ ته ووایې. ښوونکې نن خو باید یو ځانګړی محفل ونیول شي. صالحه خور مې لومړی ځل دی چې په درس کې ګډون کوي. سلطانه ډېره موده کېږي چې ستومانه ښکارئ، لکه چې بیا دې خوب نه دی کړی. اوس شاید په دې ماڼۍ کې ولې هغه کسان نه یې چې ما ډېر ښه پېژني. هو ذهن مې ارام نه دی، د ماڼۍ ستونزو سره ګیر یم. صالح هم لږ ستومانه کړی یې. سهار کله چې د ماڼۍ د بڼ څنګ نه تېره شوم دې خبرې ته مې پام وشو. سره له دې چې تاسو منع کړې وه، خو د ښوونکي تګ هلته او صالحې ته درس ورکول یې ماته حیرانوونکې وه. ودې ویل درس همدا چې ومې لیدل ښوونکي له ماشومانو سره جونګړې خواته ځي. لومړی خو حیرانه شوم چې څنګه پرته له دې نه چې اجازه واخلي هلته روانه ده. بیا مې ویل یعنې څه هرومرو تاسو نه اجازه اخیستې او بیا صالحې ته روانه ده، لکه چې تاسو خبر نه وئ. نه خبر نه وم. خو په کوم جرأت؟ لومړی چې راغلې وه ټولې غلطۍ مې ورته نادیده نیولې. ځان سره مې ویل کېدای شي د ماڼۍ په قانون باندې بلده نه ده، خو اوس وینم چې هغه هر څه نه ناپوهي نه و. سره له دې چې په قانون باندې پوهېږي ځان ناپوهه نیسي. آی خدایه، ما باید دا خبره تاسو ته نه وای کړې. د دې خبرې په ویلو سره مې تېروتنه وکړه سلطانه. نه برعکس ډېر ښه کار وشو. ښاغلی سفیر دمیر خانو په خیر راغلی. تاسو راته څه ویلي وو؟ درته ښه زیری لرم. زه هم پوه شوم چې زیری ورکول دې خوښیږي. ما هم پرېکړه ونیوله چې تاسو ته یو زیری درکړم. په داسې راتګ مو زه په رښتیا حیرانه او خوشحاله کړم. هیله کوم کینئ تاسو سره وغواړم. اړتیا نشته چې ځان په زحمت کوي. هسې نم زه ډېره دلته نه کینم. تاسو باندې باور کول یوه تېروتنه. فکر مې کاوه کوم کار چې تاسو کوئ هغه پای ته م رسوئ، خو وینم چې داسې نه ده. زه په کوم څه پوه نه شوم مېرمنې. آیا زموږ کوم کار نیمګړی پاتې دی؟ د هغه کسانو نه یو نه دی مړ شوی، ژوندی دی. سلطان هم د دې لپاره چې د هغه له خولې نه خبره واخلي هر څه چې له لاسه راشي ترسره کوي.
راځه. زما سلطانه تاسو زه غوښتی وم زر ښوونکي ته خبر ورکړه چې دلته په دواړه سترګو زما سلطانه. کوم کارونه مو چې کړي وو غوښتل مې چې تاسو وستایم باور وکړئ. خو همدا چې پوه شوم د هغه کسانو نه یو هم ژوندی دی نو له دې کار نه مې پښیمانه شوم. تاسو په حق یې ځکه چې زه هیڅکله خپل کار نیمګړی نه پرېږدم میرمنې. ښه ده دا د دې پایله موږ وینو. بد کار وشو. ما یوه شیبه فکر وکړو چې کولی شم تاسو باندې باور وکړم خو ما تېروتنه وکړه. بیا هم ښه وشو چې د کار په پیل کې په خپلې تېروتنې پوه شوم. ځکه زه غواړم له هغو کسانو سره کار وکړم چې زه هغوی باندې پوره باور ولرم. زه دا ثابتولی شم چې تاسو کولی شئ په ما باندې باور وکړئ. دا به مو ګورو سفیره. زما سلطانه وی ویل چې ستاسو په کار وم. څه مې چې اورېدلې رښتیا دي. نن صالح ته ورغلې وه او درس یې ورته ورکړه که نه؟ هو رښتیا دي. نه مې غوښتل صالحه له خپلو درسونه شاته ته څنګه داسې کار کولی شي؟ څنګه زما امر نه سرغړونه کوې؟ کومه سزا دې چې ورته ورکړې ده مخکې مې درته وویل چې ډېره ده نه باید دونه لویه سزا ورکړي. که تاسو د هغې غرور مات کړئ بیا صالحه به په پوره توګه له لاسه ته ولې نه پوهېږې دلته د صالحې مسله نه ده. مسله دا ده چې څنګه زما امر نه ده نیسې. که یوه خبر نه ده ونیسې بیا څوک ما ته اهمیت نه راکوي. زما چې ستاسو قدرت او مقام د پوښتنې لاندې راولم. تاسو هم باید پوه شئ زه یوازې غواړم چې خپله دنده په سمه توګه. بس دی. په دومره جرأت هېڅوک هم په دې کوټې کې له ما سره خبرې نه شي کولی. هېڅوک هم. ته خپل حد وپېژنه. زه په اجازه اوس ځم. زما موخه دا نه وه چې ته خفه کړم پوه شوې. خو ته هم زما په حالت پوه شه هیله کوم. ته نه وینئ چې څومره ارزښت درکوم ها؟ ته چې کله ژاړې زما زړه ټوټې ټوټې کېږي. زما موخه دا نه وه چې تا خفه کړم سلطانه. بخښنه غواړم. ووینم ښوونکي به زموږ سلطان ته څنګه حساب ورکړي. دا یې خپله تېروتنه ده مېرمنې. ښه کار دې وکړو چې سلطان ته دې وویل. کوم فرصت چې خدای را کړی ګټه وانخلم. ته به یې وینې په همدې توګه به هغه د سلطان له مخې نه لرې کړم. هغه سړی خو به خوله خلاصه نه کړي که نه؟ البته بیا کله یې چې زر ولیده نو ډاډه اوسه چې هېڅکله به چاته څه نه وایي. ښه خیر ربیخ کې خدای خیر. دا سیاسرې په دې نیمه شپه کې چېرته روانې دي؟ الله توبه خدایه توبه. ما څومره بد کار وکړه. زه دوی ولې څارم ها؟ له دې ځایه تګ به مې غوره وي. صالحې څنګه یې؟ ډېره ښه یم. خوندوره ډوډۍ ته ګورم دا ځای هم ښایسته دی. ووایئ تاسو ته څه راوړم؟ وچه ډوډۍ؟ اوبه؟ ته په حقه یې خو یو څه صبر وکړه. نور څومره صبر وکړم وګوره څه حالت ته رسېدلی یم. کیدای شي ښوونکي په حقه وي. ستاسو خبره مې باید نه وه منلې. څه کوې؟ هغې ښوونکي چې ته دې حالت ته رسولی یې هغې نه بخښنه غواړې؟ له دې حالت نه چې خپل غرور مات کړم او بخښنه وغواړم زر وارې ښه دی مېرمنې. هېڅ اړتیا نه لرې چې چاته خپل سر ټیټ کړې صالحې. زه تا له دې ځایه ژغورم. ښه نو دا کار ته به څنګه یې کوي؟ وینې
ته به وروسته له دې کومه وچه ډوډۍ او اوبه چې درکول کېږي لاس پکې ونه وهې. ډېر ښه. نو زه دلته له لوږې او تندې نه ځان ووژنم. چا وویل چې ته به له لوږې او تندې نه مړه شې؟ چا وویل چې ته به له لوږې او تږې نه مړه شې؟ که زما خبرې ومنې بیا به ووینې چې سلطان مو څومره تا سره مینه لري. کله مې چې پلار له لاسه ورکړ ډېر کوچنی و. د تره زوی مې محمود خان سالم زه د خپل اولاد په څېر لوی کړی. ډېر راته پام کوه. خو بیا انسان دی، ماشوم هر څنګه چې وي خپل پلار خو لټوي. زه دا غواړم چې زما اولادونه زما مسؤلیت او زما د سوري لاندې اوسي. او بل دا چې پوه شي چې زه څومره هغوی ته ارزښت ورکوم. باید پوه شي. اوس صالحه په ما غوسه ده، خو راتلونکي کې به په دې پوه شي چې ولې دا کار ما کړی دی. ما باید دا خبر تا ته نه وی کړې ځکه ډېره خفه شوې که نه؟ نه برعکس، ډېره خوشحاله شم چې تاسو دا خبرې راته وکړې. یعنې د چا د لاسه ورکول څه حس لري په دې ښه پوهېږم، مننه کوم. زم ډېره وړه وم چې خپله مور مې له لاسه ورکړه. د هماغې لپاره ما او پلار مې د تل لپاره روسیه خوشي کړه او څو کاله مې د یو ښار نه بل ښار ته مهاجرت وکړ. خو په دې پوه شوم چې له تقدیر نه تښتېدل د حل لاره نه ده. او بیا نو استانبول ته راغلم. کله مې چې دا ځای له نږدې ولیدل ډېره حیرانه شوم. دا ځای مې ډېر خوښ شول. پلار مې وویل چې سمه ده، موږ خپل نوی کور پیدا کړ. دا زموږ وروستی تمځای دی. زه په هماغه کوچنیوالي کې پوه شوم چې زموږ قسمت موږ دلته راوستی یو. آفرین دې په هغه تقدیر وي چې ته یې دلته ما ته راوستې. او د دوه انسانانو ملګرتیا مې پیل شوه چې ډېره ښکلې ده. رښتیا نه وایم؟ نظر په خاطر دې ډېر بدلون کړی دی. ستا دې خبرې ته پام دی او که نه؟ هو، زه هم همداسې فکر کوم. سنان څه وشول؟ خوب مې ولید آی پري، خو ما باید هیڅکله داسې یو خوب نه وای لیدلی. زه خو نه پوهېږم څنګه خوب دې لیدلی، خو په شونډې دې مسکا وایه انشاءالله چې رښتیا کېږي. خدای دې نه کوي. ژر دې بیرته خبره واخله، ژر دې خبره بیرته واخله. ولې داسې وارخطا یې؟ ښه نو ووایه څنګه خوب دې لیدلی؟ نه اصلا نشم درته ویلی. حتی زه خپله هم باید داسې فکر ونه کړم چې ما داسې خوب لیدلی. زه باید له سلطان نه لرې اوسم. هو، ښه لاره همدا ده. یعنې خوب دې له سلطان سره تړاو لري؟ لږ تر لږه دا خو چې ولې باید ورنه لرې اوسې؟ همداسې باید وشي. حتی که امکان ولري څو ورځې نه ورځمه. هو باید همداسې وکړم. که داسې مخ ته لاړه شم هیڅ به ښه ونه شي. هوښیار اعلی حضرت سلطان محمود تشریف راوړي. خانه پاشا له تا نه پیلوم. کومه لایحه مې چې تا ته ویلې وه هغه دې چمتو کړې؟ چمتو کړې مې ده زما سلطانه. په دې لایحه کې د 5 ستنې د غړو شمیر، د مهماتو او وسلو شمیر او دا چې څه ډول کارول کیږي پکې لیکل شوي. ښه نو بله مسله څه ده؟ په لومړي ګام کې مو د پوځي اډې جوړول او سلاکوټ ډېر اړین دي ښاغلیه.
او څنګه چې تاسو غوښتي وو په دې اړه مونږ و مو ویل کومه پوځي اډه؟ د کابینې درنو غړو د 15 ستنې وسلې کمې دي. په هرې مسئلې کې دا شرط دی چې موږ باید له هغوی نه مخکې اوسو. یوه پوځي اډه جوړوو چې په هغې کې به زموږ باروت او وسلې ساتل کېږي. بخښنه غواړم چې خبره مو پرې کوم ښاغلیه، یعنې زموږ باروت خانې او همدارنګه زموږ وسلې اوس مهال شته دي. د خدای شکر چې شتون لري، خو په کافي اندازه شتون نه لري. موږ هغه وخت او زمانې کې موږ خپله هم اصله جوړوله او هم مو باروت جوړول. ټول لویدیځ له موږ نه باروت اخیستل، خو اوس حالات بدل شوي دي. موږ له هغوی نه سلا اخلو. شرط دا دی چې موږ باید دا حالات بدل کړو. زما سلطانه، خو څنګه به بدلون وکړي؟ څنګه مو چې امر کړی وو، کله چې زه په غرب کې وم د یو روسي انجینر سره مې اړیکه ونیوله ښاغلیه. هغه به ډېر زر دلته راشي. ډېر ښه. د خدای شکر، د خدای په مرسته باندې به موږ غربي شانزۍ فعاله کړو. خپل انجینران به وروزو. مشرانو، راتلونکي کې کوم هیوادونه چې خپله سلا نشي جوړولی، نو راتلونکي کې به هغه هیواد ډېر شاته پاتې شي. سلطانه، البته ستاسو په اجازه. په دې خو تاسو ډېر ښه پوهیږئ چې که نوې سلا د 15 ستنې لاسته ورسیږي، باور لرم چې لښکر یې قوي او شمېر یې ډېرېږي. زما پلان باید ډېر کار وکړو. نو تاسې کومې ورځ ته په درد خورئ ښاغلی خالده؟ قناعت ورکوو. که اړتیا شوه اختارم ورکوو. 15 ستنې ته به دا ووایو چې ولې موږ دې اسلحې ته اړتیا لرو. زه دا کار ترسره کوم. ښاغلی خالده، زه په دې ډېر ښه پوهېږم چې 15 ستنې سره ستا اړیکې ډېرې ښې دي. لږ تر لږه یو ځای کې خو به زموږ په کار راشي. تاسو تللی شئ. ښاغلی زیره، بهجت ملا ته وایي چې دلته راشي. ټول شیان مو چې څنګه غوښتل ځای په ځای مو کړل. ته اندېښمانه ښکارې لور جانې. له سهار نه وینم چې خوځېږې، هېڅ نه درېږي. په تمه یم چې د ښاغلي خالد نه یو خبر واورم، خو هېڅ نه ښکاري. اندېښنه مه کوه، ارومرو به راشي. ډېر نږدې شوي وو مور جانې. هېڅ نه وو پاته چې خپلو هیلو ته ونه رسېږم. مه تسلیمېږه لورې، هغه تخت ستا حق دی. زه نه یم تسلیمه شوې مور جانې. په دې وخت کې د ځینو کسانو تېروتنه هر څه له منځه ویوړل. زما سلطان، کوم کارونه ده چې اړتیا وه هغه مو ترسره کړل. ټولې لارې مو وازمایلې، خو دا سړی هېڅ نه ښه کېږي. ویرېږم چې تر ماښامه پورې مړ ښه بهجت ملا، ته اوس کولی شې لاړ شې. ظاهر ته ووایه چې ښوونکي راولیکي. نامک پاشا، دا چې ښه شوی غواړم یو کار تا ته وسپارم. واخله، دا د یوه نوې دنده. له موسی سره قهوه خونې ته لاړ شه، شرف ورته. ټولو ته ووایه چې عارف ژوندی دی، او د اوړو په پټولو کې چې هر چا لاس درلوده یوه خبره ټولو ته ورسوه. پوه شوئ؟ غواړئ پوه شئ چې څوک غبرګون ښکاره کوي زما سلطانه؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جنگ یوه هیله ده. سهار دې په خیر ښکلې کوترې. هله نو ما پسې راشه چې سلطان صاحب په تمه دی. نه، زه تلای نشم. باید له سلطان نه مو لرې اوسئ. ښه سمه ده، زه هم همداسې ورته وایم. نه نه نه، داسې ورته ما وایه هیله کوم. نه، هسې نه م کله داسې ورته ویلی شم. هغه سلطان دی، هر کله چې وغوښتې باید سمدلاسه ځان ورسوي. دا خبره تل په یاد ولره. ښه سمه ده، ورځمه، خو د هغه خوا ته نه ګورم، لرې درې. ښه سمه ده، خو ته یو ځل هغې ځای پورې ورشه، وروسته له هغې ستا کار. زړی دی چې ځمکې ته ګوري او که اسمان ته. ښه ډېر ښه، پوه شوم. زه هم همداسې کوم. همداسې دواړو ته ښه ده. هو، توبه مې کړې خدایه، یو هوښیار سره دلته مخ نه شوم. یو یوناني مرهم دې یاد کړی و، یو ځل به یې وازمایو تر څو هغه کس له لاسه ورنه کړو. ښه کېدلی شي دا مرهم موږ ته ګټور تمام شي.
زه له تا سره خبرې کوم زما غږ اورې ولې زما خواته نه ګورې ها ځکه چې که تاسو ته وګورم په سترګې مې رڼایي لګېږي سلطانه خو تاسو مهرباني وکړئ زه ستاسو خبرې اورم خدایا صبر راکړي هره ورځ یوه نوې خبره نن دا خبره له کومه شوه د کوم ملهم په اړه دی چې ویلي و کېدلی شي بېکاره وو مخکې د یادونه کړې وه او که نه هو ویلي مې و ښه زه ځم هماغه درمل چمتو کوم خو ځینو شیانو ته اړتیا لرم باجات مولا ته وایي چې مرسته در سره وکړي سمه ده نو زه ستاسو په اجازه اتلی شم ښه ده ته تلی شي ظاهره زما مخکې لمر لیدل کېږي نظمه سلطانه او نن اسمان امریز دی توبه توبه او خدای صبر راکړي ته ورشه ښوونکي سره مرسته وکړه کېدای شي کوم څه ته اړتیا ولري امر مو په ځای کېږي سلطان او میرمن گوهر تایی پناه حق ځان دې په زحمت کړو زه دا ډوډۍ نه خورم صالحې ته ولې داسې کوې ولې ضد کوې ګوره ناروغه کېږي داسې وایي لکه چې سلطان ډېر ماته پام دی ځکه چې ماته دا حق راکړی زه هم هېڅ کوم څه نه خورم بېرته یې یوسته څه درته ووایم ته په خپله په هر څه پوهېږي غواړي چې کوم خاص درمل جوړ کړي ښاغلی ظاهره دوی ته ووایه چې ځان په زحمت نه کړي او د باندې ووځي که نه نو کوم درمل چې جوړوم هغه خرابېږي او تاثیر نه کوي د ښوونکي خبرې خو مو واورېدلې که نه ژوندی اوسئ ښاغلی حکمته ښه ژوندی څنګه تېرېږي اوس کور ته څو مړۍ ډوډۍ وړی شي او خدای شکر دی موسی خانه الله دې سلطان صاحب زموږ له سره نه کموي د دې سړي له برکته مې د خدای شکر دی کور برکتي شو خو کومو کسانو چې دا کار کړی او د دې لوی پایتخت خلک یې وږي پرې کېږي څوک دي ولې خپله سزا نه ویني ستاسو نه زموږ یوازینۍ هیله دا د کومو کسانو چې داسې یو کار کړی دی خپله سزا وویني ته هېڅ اندېښنه مه کوه د دې وخت به م راشي د هغو کسانو نه یو رزیلې په جنګ کې ټپي شوی دی او زموږ طبیبانې درملنه کوي ډېر ژر به د بلبل په شان په خبرو راشي د الله په مرسته ډېر لږ پاتې چې هغه رزیلان یو یو د خپلو کورونو نه راوباسو انشاءالله ته تباه شوې فتح ورځ په خیر ورځ په خیر سفیر صاحب تاسو دننه نشئ تلای لامل یې همداسې امر شوی ځکه چې وضعیت ښه نه دی د یوې لنډې مودې لپاره ماڼۍ ته ننوتل منع دي ټولې لیدنې ځنډول شوي دي زه باید دننه لاړ شم باید زر تر زره سلطان ووینم یوه ډېره اړینه مسله ده پوه شوې امکان نه لري د سلطان امر ډېر جدي دی دننه اجازه نشته هر کله چې وضعیت ښه شو موږ بیا تاسو ته احوال درکوو ښه نو د دې لپاره چې داسې امر شوی زه بله لار نه لرم پرېږده نو یوازې یو خوب سنانه باید دا خبره دومره جدي ونه نیسم او په ځان فشار رانولم
خپلې دی خپلې ده وتښته سنانه وتښته ظاهره کومې کوټې ته چې ښوونکي ننوته د سرتېرو کوټه نه ده همداسې ده سلطان تاسو هم دلته یاست خو دلته نفس نه اخیستل کېږي لږ تر لږه یوه کړکۍ نه خو خلاصه پرېږده توبه خدایه دا ښځه بیخي لیونۍ شوې ده ښه خیر هر څنګه چې تاسو راحته اوسئ هله نو خوند واخلئ د خدای په امان هله نو کومې که وروره ودې لیده څومره تعلیمن یې په خدای دا چې شي بختور احمقه دا یو استعداد دی بخت مه پلمه کوله ژر شه نو کار دی وکړه ژر شه فتح باید خبرې وکړو اوس د خبرو وخت نه دی حبیبه زه ډېر زیات بختور یم اول په قمار کې بریالی کېږم پیسې چې وګټم نو په مینه کې به هم بریالی شم ته خو پوهېږې که نه هله نو ژر کوئ اوپا ما ته خو یو ځلم شپږ راونوتل ته اوس مینه پرېږده اکساک ژوندی دی تر کومه چې مې اورېدلي د بلبل په شان خبرې کوي څه فتح چېرته له خیره غلی شه بیا اخله دا ته څه وایه یعنې ته چې عارف ژوندی دی د سلطان خاص کس هغه کس چې له لویدیځ نه راغلی و پاچا قهوه خانې ته راغلی و نوم یې څه و نامک پاشا هو بلکل هماغه هغه دا خبره وکړه وی ویل اکسا په مرمۍ لګېدلی خو مړ شوی نه دی د همغې ورځې نه چې په مرمۍ لګېدلی د تدابي لاندې دی اوس یې وضعیت ښه دی وی ویل هغه کار کې چې هر چا لاس درلوده د یو نوم به واخلي ته ډاډه یې چې همداسې وویل همدا چې خبر شوم ته مې فکر ته راغلی که هغه سړی خوله خلاصه کړي لومړی نوم چې اخلي هغه به ستا نوم وي فتح ته پوهېږې چې څه وایې بې عقله همدا چې خبر شوم سیده تا ته راغلم ځکه ستا په اړه فکر کوم ګوره ځان ونه ښیې او هڅه ونه کړې چې کور خواته لاړ شې پوه شوې ته هم رښتیا خبره کوې تا په خپل بانډ کې پټوم د ځای په اړه د هېچا ته نه وایم ته ډاډه اوسه فتح ژوندی اوسې کله چې دې خواته راتللې نو شاخوا ته دې پام و او که نه چا خو به نه یې څارلی نه زما پام و هېچ هم زه ونه لیدم سمه ده داسې چې د پخواني ځای کې ګورو خو ډېر پام دې وي چې څوک دې ونه ویني لومړی یو کس دی چې باید هغه ووینم یو پخوانی حساب ورسره لرم چې باید خلاص یې کړم یا الله نن زما ورځ ده ښاغلی ظاهره هو همداسې ده لکه د تل په څېر که سلطان ته نه وې زما دومره ستاینه به څوک وکړي یوه ورځ یې هم راته ونه چې دا کار دې غلط دی سلطانه استغفرالله سلطان دا زما په وس کې نه ده ما ویل چې نن یو څه کم دی زموږ ښوونکي دلته نه لیدل کېږي دا ولې ښوونکې هڅه مه کوه چې پټه شي زه دې وینم سلطان ته ولې له مانه پټېږې ولې باید له تاسو نه پټه شم نه هغه ما قدم وهه رښتیا لاکټ مې ورک شوی و ښه شو چې پیدا مې کو زه د ماڼۍ خواته روانه وم عجیبه ده نن دې ونه ویلې چې ولې حساب اخلي شکر په پای کې یوه مسله خو پیدا شوه چې زموږ ښوونکي سره هېڅ تړاو نه لري
اوه بالکل ورځ مو په خیر. ښه ډېر ښه. دا خو معنی چې ځینې کارونه ښځې نشي کولی، همداسې نه ده؟ نه نه یې منم. تر کومه ځای چې فکر کوم چې میرمنې په هر کار کې تصمیم ونیسي، شک نه لرم چې بریالی نشي، البته که ستاسو اجازه وي. ولې نه؟ داسې نیول کېږي. خیر دې وي. خاندمه زه یې کولی شم. داسې نیول کېږي. فشار په لاس نه له واګې نه ورکول کېږي، پوه شوې؟ هغه شیان باید داسې ونیسي چې ونه خوځېږي، پوه شوې؟ له سترګو نه نه، له عقل نه دې باید کار واخلي. اوس نو څه وشول؟ زه یې نشم کولی. سلام چیرې ځې؟ اوس زه بیخي ډاډه شوم چې دا ښځه له مانه تښتي. دلته راشه خالده. څه کوې فاته؟ دا ته څه کوې؟ څه کوم؟ څرګنده ده چې پټېږم. اورېدلې مې چې عارف ژوندی دی. تر اوسه به هرومرو وخته سلطان ته هر څه ویلي وي. دا خبره لکه مه شوه. اړینه نه ده چې له چا نه مې اورېدل. نامک پاشا قهوه خونه کې ویلي دي او ټولو اورېدلي. دا چې عارف ژوندی دی رښتیا دي، خو اوس هغه بېهوشه دی او په بستر کې پروت دی. په خپلو سترګو مې ولیده. خبرې خو لا پرېږده، اته نفس هم نشي اخیستی. له مړینې نه یې څه نه دي پاتې. کومه خبره چې کوي رښتیا ده؟ رښتیا د عارف خپلو سترګو ولیده؟ لا څه وخت نه زما په خبرو باور نه کوې فاته. لا څه وخت نه ومې ویل په خپلو سترګو مې ولیده. داسې ښکاري چې سلطان غواړي تاسو په کومه لومه کې واچوي، نو د دې لپاره سرتېري ارزه کې تیت شوي دي. ته هم ډېر زر باور وکړه. ما ته وګوره، په دې خبرو زما سر نه خلاصېږي. هغه سړی ژوندی دی. زه باید ژر له دې ځایه لاړ شم. اسما سلطان ته ووایه چې د بوجیو خوله خلاصه کړي. د همغه لپاره مې خپل ژوند په قمار ووهه. زه ډېر سره زر غواړم. اسما سلطان ته همداسې وایه، پوه شوې؟ هېر دې نشي ښاغلی خالده. که زه چېرته تباه شم نو تاسو به هم برباد شئ. زما سلطانه په ډېر لوړ غږ مې وویل، فکر نه کوم په استانبول کې داسې څوک پاتې چې خبر نشي. ښه ده. اوس مو پنځمې ستنې ته پام ونیسئ. موسی ته وایي څو اعتباري کسان بازار ته واستوي، البته د هغه نه یو باید ځان ګیرکې ورکړي. نامیکه، که یو کس د بل کس نه چې هر ځای کې ویني تښتي، ستا په اند هغه څه معنا لري؟ ها؟ ګمان کوم هغه کس باید یوه مېرمن واوسي. بالکل همداسې ده. زما سلطانه، تر کومه چې زه پوهېږم ګمان کوم دوه معناوې درلودی شي. یا یې نه خوښېږي او نه غواړي چې وویني ځکه تښتي، او یا هم څه؟ یا هم ډارېږي، وایي داسې نه چې مین نشي، نو ځکه. زما سلطانه، که اجازه مو وي د یوې ځانګړې مسلې لپاره غواړم باندې لاړ شم. سمه ده، ته تللی شئ. ورځې شمېرم. ته دا ومنه چې ځینې خنډونه دې مخکې دي، خو له ټولو خنډونو نه به تېر شو او ټول حکومت به خپل کو. زه همداسې احساسوم.
په لومړی وار چې بریالی نه شوم زه نه تسلیمیږم. یو ځل دا ستونزه چې د دې قحطۍ لپاره پیدا شوې هواره شي وروسته له هغې اسما سلطانه په تخت کښېنوو انشاءالله. همدا چې شهزادګۍ اسما په تخت کښېني زموږ غمه به وخوري مېرمنې. په یوازې خو نشي کولی د عثمانیانو یو لوی حکومت مخته یوسي. همداسې نه ده بیا ټولو کارونو ته د رسېدو لپاره ماته باید راشي. ته به دې زړه کې وایې چې زه به څه کارونه مخته ویسم. خپه دې د ګور غاړې ته ده مېرمنې. دا ښکاره خبره ده چې تر هغه وخته پورې به له دې دنیا نه ته لاړه شي. ښه خوب درته غواړم مېرمنې. خدمتکارې مېرمن حبیبه وګوره بیا یې له لاسه پتنوس ولوېده. د مېرمن اسما خواته ځو. حرکت وکړه. د سمندر په لور د اسما سلطان ماڼۍ ته ورځو. سنان ته ښایي د ساره داسې لږه چې سم دې دلته او روح دې بل ځای وي لکه چې دا حالت دې له هغه خوب سره تړاو لري. هیله کوم په یاد مې مه راوله. زه هڅه کوم چې هغه هیر کړم خو نه پوهېږم ولې هر چېرته ځم هغه مې مخته راځي. ښه سمه ده زه د مطالعې کوټې ته ځم او قانون کتاب لولم. ته غواړې راسره راشې؟ نه زه ځم هر څومره زر چې کېږي ویده کېږم. له دومره تېښتې نه خسته شوي یم. ظاهره امبر ته وایه چې ښوونکي دلته راوغواړي. امر مو په ځای کېږي سلطانه. ښاغلی خالده له تا نه یې اورم څه دې وکړل؟ مېرمنې زه په دې بریالی شوم چې هغه کوټې ته ننوځم چې پکې ساتل کېږي خو وخت مې پیدا نه کړ چې هغه له منځه یوسم. سمدلاسه سلطان را نو داسې ده. نه 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 ته هېڅ اندېښنه مه کوه. شک دې زړه کې ځای مه ورکوه. خو فکر نه کوم نور هغې کوټې ته ننوځم مېرمنې. د کوټې امنیت یې لا ډېر ټینګ کړو. یعنې څه چې نه کېږي؟ یوه بله خبره هم ده مېرمنې. نن د سلطان کسانو ټول ښار کې ویلي وو چې عارف تر اوسه ژوندی دی. ان څو شېبې مخکې فتح زه ودرولم. د تېښتې لپاره سرو زرو ته اړتیا لري. ویې ویل که زه ونیول شم نو تاسو هم په ګیر کې ورکوم. باور دې کېږي ماته یې اخطار هم راکړ. بېعقله سړیه. زما په ان که لږ سره زر ورته ورکړو او له استانبول نه یې وباسو نو ډېر ښه به وي مېرمنې. کیدای شي ته په حق اوسې ښاغلی خالده. هر څومره زر چې له فتح نه خلاص شو زموږ په خیر به وي. خو زما په وړاندیز به داسې ښه وي چې له هغه بې عقل نه د تل لپاره خلاص شو ښاغلی خالده ښه به وي. موخه مې دا ده هغه ته تاسو دوکه ورکوئ او ورته وایئ چې ګاڼې درکوم. همدا چې دوکه شو او ستاسو خواته راغی نو له منځه یوسئ. ښکلې کوترې زه یم امبر آغا. راځه دننه راشه. دې سړي ماښام کې مو د خوب چمتووالی نیولی؟ سلطان صاحب خپل حضور ته بللی؟ نشم تلای. سلطان ته ووایه چې ناروغه ده. یوازې یو ځل مو امکان لري پرته له جنجاله ما سره راشه ښکلې کوترې. څه کېږي د خدای لپاره قسم خورم چې زه دې زوړ کړم. ومې ویل چې نشم تلای. په زوره مې بیایې ورته ووایه چې ناروغه ده. خدای زما ژبه دې ټوټې شي چې سلطان صاحب ته دروغ وایم. ته خو ماشاءالله روغه رمټه یې که نه. هر څه چې ورته وایې ووایه. زه نه ورځم. ما خپله پرېکړه نیولې. په خبره پوه شوې؟ ای خدایه پاکه ته راته صبر راکړې.
سبا څنګه مې چې درته وویل هماغه کار به کوي ښاغلی پوه شو مېرمنې څو ورځې مخکې کله چې نامک پاشا ټپي شو نو تاسو ډېره وارخطا شوئ تاسو هغه پیژنئ زه هغه له ماشومتوبه پیژنم یو ځای سره لوی شوي یو څرګنده خبره ده باید په اندېښنه شو خو رښتیا وایې له وروستیو پیښو نه به تاسو زه خبره کوم ته چاته په تمه یې مېرمنې نه په دې وخت کې څوک کیدای شي مېرمن ریحانې ورشه یو ځل وګوره ماښام مو په خیر د مېرمن اسما لیدو ته راغلم راځه زما سلطانه ښوونکي وی ویل نشم راتلی بښنه یې غوښته ویې ویل چې ناروغ یم د ورځې خو بالکل ښه وه ناروغي یې څه ده ناروغي څه وه ناروغه ده نو زما سلطانه که رښتیا وایم جوړه تیاره وه کیدای شي لکه ستومانه وه نو ځکه د همدې لپاره ویې ویل چې لږه ناروغه یم هو ښه نو همداسې وویله وی خدای وی توبه زه خو تباه شوم که نه حالا نو زر کوئ نجونو ویدې شئ حالا نو تاسو ته مې څه ویل زر کوئ نه هوښیار سلطانه سنان ته ولې مانه تښتې زر کول عامل یې راته ووایه ښه نو اورم یې زه له تاسو نه هو ته له مانه څه ولې ځواب نه راکوې ځواب راکړه